څو مبارکه آیاتونه هغه وخت په خوست کې هیڅ اکاډمي او هیڅ لوبغالی نه و. خوست اتلان روزل، نوروز منګل روزه، نورعلي زدران روزه، شهید رحمت ولی روزه، نیازی صاحب روزلی. دغه ټول لوبغاړي په هغه وخت کې خوست روزلي. شمال خان د خدای وبخي، دا ټول هغه لوبغاړي وو چې په هغه وخت کې هیڅ دلته نه لوبغالی و او نه د کرکټ کومې روزنیزې اکاډمۍ شتون درلوده. نو دا جوته خبره ده چې د خوست خلک له ورزش سره رښتیا هم کلکې ریښې لري او له پخوا یې همدغه سپاللی ده او دا یې ثابته کړې ده چې په خپل حق او خپله وړتیا باندې مخکې راغلي دي. کله چې یو څه پکې لوبغالی را پیدا سو، اکاډمي جوړه سوله، نو ځوانان را وټوکېدل. ابراهیم یې نړۍ ته وړاندې کړ، ګربز راغی، مجیب پیدا سو، نور احمد پیدا سو، نوی نوی تنکی ځوانان دي. پرته له شکه چې دلته نن کم ځوانان ناست دي، دغه نومونه چې موږ اوس اخلو، سبا او بله ورځ کال او 15 کاله بعد بالخیر د تاسو نومونه هم همداسې یادېږي. په خصوصي سکتور کې ډېر خلکو نور هم پانګونه کړې، بېلابېلو ولایتونو کې پانګونې سوي، ننګرهار، کابل، خوست، کندهار، دې ټولو ځایونو کې پانګونې سوي دي. خو داسې یو کس چې په هغه برخه کې ځانګړی مهارت ولري او د ځانګړي نوم او استعداد خاوند وي، کله چې هغه پانګونه کوي پرته له شکه چې نورو سره به توپیر ولري، په معیار کې به توپیر وي، د هغه روزنیزې اکاډمۍ په معیار کې به طبعا توپیر واوسي او ښکاره ده ښکارېږي هم. د مجیب د کور ودانې چې خوست خلکو ته دغسې پانګونه کړې ده او له همدې نه په الهام اخیستلو سره خدای دې وکړي چې نور پانګوال او نور لوبغاړي هغوی هم وکولی شي په دغه برخه کې پانګونه وکړي تر څو په راتلونکي کې رښتیا هم موږ پیاوړي لوبډلې ته پیاوړي لوبغاړي وروځو. ډېره ډېره مننه کوم ده. کرکټ نړۍ کې ښایسته ده. موږ د مثال په توګه د حاجي صاحب نورعلي زدران یادونه کولی شو، د نوروز منګل یادونه کولی شو، د ابراهیم زدران یادونه کولی شو، د رحمان الله ګربز یادونه کولی شو، د نور احمد لکنوال یادونه کولی شو، د مجیب الرحمن یادونه کولی شو، شهید کمال، ضیا شریفي، رحمان الله زدران. نور هغه ستوري دي چې دا وخت د کرکټ په نړۍ راج چلوي او دغه کوچني ولایت لغې کې د نړۍ لوبغالو ته رسېدلی دي. دغه اکاډمۍ پرانیسته به په نیک فعال ونیسو. موږ بار بار په پانګوالو او مالدار باندې غږ کړی و چې د نورو برخو تر څنګ په دا ډګر کې هم سرمایه ګذاري وکړي، له یوې خوا به یې خدمت شوی وي او بلې خوا به یې حلاله ګټه هم ترلاسه کړې وي. خوشبختانه چې په خوست کې له ځنډ وروسته په لومړي ځل ملي ستوري مجیب الرحمن دغې میدان ته راودانګل. د خوښۍ ځای خو دغه ده چې دونه مصارف په خوست کې چې کېږي په نورو ځایو کې شاید څو چنده وشي. نو اوس به له نورو ولایتونو نه هم دلته خلک راځي. یوازینی شی به موږ ته دا پاتې وي چې موږ ښه مېلمه پالنه د هغه چا وکړو. هغه ځایونه چې موږ ویل چې موږ د ناچیزه ځایونو نه راځو په نړیوال ډګر کې کرکټ کوو، اوس الحمدلله هغه خبر به ځکه ختمه وي چې هم کرکټ لوبغاړی معیاري روان دی، هم اکاډمیانې دغه ده چې د رحمت ولی مسرور کرکټ شرسه